جنان وطن جنان وطن جنان وطن جنان وطن مودا وطن دا جوړه ولو کلمنا قدم فقدم ونا. سلام و عرض احترام خدمت شما و از طریق شما خدمت مردم شریف ولایت قندهار. این جانب نعمت الله همت هستم. پروژه هازار در گذر هشتم و ناحیه 7 منطقه میرمزه کوچه های عمومی است که به طول 505 متر در این منطقه تطبیق میشه. عرضش البته 8 متر و 50 سانت است که در این پروژه ما به تعداد 6912 ان اسکیل و 595 اسکیل لیبر داریم که انشالله که مدت 5 روز میشه که شروع شده و تقریبا در مدت 3 ماه انشالله تکمیل و به بهره‌برداری سپرده میشه. سرک هرات به سرک پنجوایی تقریبا وصل میکنه و این سهولت کلان است به مردم. این سبیس داره، یک لیر سبیس داره، اول کمپکشن سبگرید با سبیس باز پلم کانکریت داریم که عرضش اونمو رو که گفتم که 8 متر و 50 سانت است و طولش رو 505 متر می باشه. زه نقیب الله یم د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ چې فعلا اوس په کندهار ولایت اومه ناحیه کې اوسېږو بیپل علاقه کې. نو اوس دلته راغلي یو کار کوو، ډېر خوشحاله یو انشاءالله. دا خو نو اوس یوه میاشت ده، موږ وایو چې ډېر سي دا کار، مثال دوامداره سي، کوڅې به ښې سي، مثال علاقه ښه خوند وکړي. دا رقم نو اوس چې دغه سړک سه مثال دې علاقې ته راځي خامخا یې موټرسایکل پنچر سي یا مثال زنځیر وشکوي، موږ وایو چې دا کوڅې به ښې سي نو ببره دغه د موټرسایکل ته هم تاوان نه رسېږي، نو نور هم ښه خوند کوي، د وطن هم ښه خوند کوي. زما نوم عبدالهادي دی، د اومې ناحیې اوسېدونکی یم، د اتم ګذر. مخکې مې ژوند د ډېر د کړاوونو سره مخامخ وو، تکلیفو سره مخامخ وو او اوس د ښاروال صاحب څخه موږ ډېره مننه بیا د خصوصا د اومې ناحیې د ښاروالۍ څخه چې موږ ته د کار زمینه زما په شان نور ډېر سپین ږیري نور ډېر ځوانان شته چې بیکاره دي او موږ غواړو چې دغه کار نور هم ډېر سي. اوس د یوې میاشتې لپاره چې کشکې د 12 کالو د 10 کالو دپاره نور ډېر سي او نور هم مشکلات روزانه وخت یې وخت نه وي، نو چې دغسې دوامداره کار پیدا سي. ځوانان اوس هم نور بیکاره شته، زموږ په مسجد کې شته، په اومه ناحیه کې شته، نو موږ په ډېر سخت مشکلات سره مخامخ. اوس د یوې میاشتې لپاره کشکې د 12 کالو دپاره دوامداره سي، 12 کال د همیشه وخت لپاره سي. نوم امین الله دی، دغه میرویس مینې د اومې ناحیې اوسېدونکی یم. دلته دوړې وې، سړک سره کمزورې وو، بیا چې د اوبه به راغلی یم د خلکو سره په تکلیف اوس چې د سړک پوخ سي نو انشاءالله بعد د اوبه په دغه چرې باندې سره تقسیمېږي او دغه دوړې او دغه ورک سي او بل د خلک بیکاره او د خلک هم په کار اخته سو. موږ غواړو چې دغسې پروژې نورې هم زیاتې سي، د خلک په کار اخته سي. خلک بیکاره دي، داسې بیکاره دي چې روزانې ته وتلي بېرته دغسې راسي، روزانه شی نشته. نوم اجمل حمزه دی، د اومې ناحیې اوسېدونکی یم. دا ډېر ښه کار دی، موږ خلک مو په کار اخته سوه او لارې او سړکان به هم انشاءالله جوړ سي. اوبه راتلې دغه د غرو اوبه ټول پر دې خوا باندې را روان دي و اوس موږ غواړو چې دا اوبه پر چرې باندې تقسیم سي. دوی دغه چرې دي، دوی دغه چرې چې پر چریانو باندې تقسیم سي. مخکې خو سړک داسې و چې اوبه یې زیاتې کشولې، اوس خو داسې دغه سو نو کورو ته د اوبو د ننوتلو امکان شته. امن امن یاد دی خوندي مو پت عزت دی پیاوړی قیادت دی سپېڅلی امارات